ملګرو د پاڼې ګرانو ملګرو خویندو وروڼو په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ، صحت مو ښه وي، په سیمه کې هم خیراتي وي او سهار مو نیکمرغه. په کومو سیمو کې چې سهار دی نو سهار مو نیکمرغه، ورځ مو نیکمرغه. کوم سیمې کې چې شپه ده په دې هیله چې ښه ماښام ولرئ. دلته خو شپه ده، البته ناوخته دی او نن په ژوندۍ بڼه په خپلې پاڼې باندې راغلی یم د مارچ میاشتې 2 نیټه ده دلته. او مارچ میاشت چې کله پیل شوله نو دا دې ته د ښځو د تاریخ میاشت ویل کیږي په نړیواله کچه، ځکه چې یو خو 8 مارچ چې دی د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، هغه هم ښځو ته ډالۍ ده. خو البته دغه ټوله میاشت ګرده میاشت میرمنو ته ډالۍ ده، د میرمنو د تاریخ ورځ ده. له بده مرغه په افغانستان کې په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې چې کومه پیښه وشوه د دریو ښځینه کارکوونکو سره چې د انعکاس تلویزیون کارکوونکې وې، له بده مرغه ډیره زړه بوږنونکې پیښه وه. د افغانستان په ګډون زموږ په سیمه کې ګورئ د تشدد څپو چې دی هغه له بده مرغه په ډیرو ذهنونو باندې اغیزې وکړې. خو هغه پښتانه او هغه فکرونه، هغه افغانان باید موږ ژوندي وساتو چې په کار دی چې زموږ تاریخ راته جوړ کړی دی، زموږ د تاریخ برخه دی. هغه موږ کولی شو چې ژوندي وساتو، هغه موږ د نورو نه نشو کولی چې تمه ولرو چې زموږ تاریخ موږ ته ژوندي وساتو. نن چې کومه پیښه وشوه هغه ډیره یوه بزدلانه پیښه وه، چیرې چې 3 میرمنې په نښه شولې او ووژل شوې. زه نه پوهېږم چې دا په کومې پښتني ټولنې کې به دغه یوه خبره روایي یا به په کوم کتاب کې دغه خبره روایي. خو البته که موږ د نړۍ نورو هیوادونو سره غواړو چې بیرته سیال شو نو موږ باید په سیاسي او اجتماعي ډګر کې د ښځو د ملاتړ لپاره راووځو. تاسو ټول وروڼه چې دا مهال ګورئ راغلي یاست دلته او ستاسو کمنټونه زه لولم، تاسو څخه دغه هیله لرمه چې د خپل میرمنو سره، د خپلو خویندو میندو سره د دوی ملاتړ وکړئ، د دوی سره وږه په وږه ودرېږئ. که په هغه په هر څه کې، که هغه د کور په کار کې، که هغه بهر په تلو کې، که هغه یو ډاکټر ته په تلو کې، که هغه ښځه غواړي په اقتصادي ډول په خپلو پښو ودرېږي، د هغې ملاتړ کول پکار دی. د تعلیم حق ورته ورکړئ، د تعلیم کولو اجازه ورته ورکړئ. پرېږدئ چې ستاسو ټولنه بشپړه شي، خپل ټولنه مه فلجوئ. ښځې یا میرمنې ګورئ زموږ د ټولنې 50% نارینه دي، 50% ښځینه دي. نو راځئ چې خپله ټولنه بشپړه کړو. که موږ وتوانیږو ټولنه دې ته متوجه چې د یوې ښځې څنګه خوندي وساتي که بهر هم هغه وځي، که زموږ په ټولنه کې دغه شرم وګڼل شي او دغه کوم کار چې نن وشو د هغې پر ضد خلک راپاڅېږي، د هغې پر ضد مظاهرې وکړي، لاس سره یو کړي، د دغه داسې یو کار چې ډېر لکه د انسان کار نه و، واقعیت شي دا ډېر یو وحشي کار و چې دا ترسره شو. د دې وړاندې هم په جلال آباد کې د انعکاس تلویزیون خبریاله ملالۍ یا ملاله میوندۍ ووژله. دا ډېر بزدلانه حملې دي، بریدونه دي چې کیږي. خو موږ باید په دې کې رول ولوبوو او هغه دا چې موږ کله کولی شو چې د دې پر ضد راپاڅېږو. په خپلو کلو کې، په خپلو جوماتونو کې موږ کولی شو چې دغه تبلیغ وکړو، دغه یادونه وکړو چې دغه کوم حالت چې روان دی یا دغه کوم جهاد چې روان دی هغه جهاد نه دی، دغه غلط دی. نو که زموږ په خطبو کې دا خبرې وشي، زموږ خلک پوه شي، زموږ په کلو کې هغسې مفکورې ته موږ ځای ورنکړو چې زموږ په ښځو باندې وار وکړي، زموږ په ښځو باندې تشدد وکړي. دا موږ خپله کولی شو هم په ټولنه کې دغه بدلون راولو. ګورئ موږ که خپل تاریخ ته وګورو وروڼو،
نو ښځو پکې ډیر مهم رول لوبولی دی. ګوري تاسو خو به پوهېږئ ملالۍ یا ملاله زموږ افغان اتله وه. دا یوازې ملاله لکه یو مثال دی، خو د ملالې سره په میوند جنګ کې یا جګړې کې په سلګونو نورې داسې ملالې ولاړې وې چې د هغې سره یې دغه مبارزه وکړه. یو څه واړه واقعیتونه د هغې په برخه کې مختلف دي، که څه هم دا چې ایوب خان و چې د میوند د فاتح په نوم مشهوره شو، خو دا هم ویل کېږي چې په اصل کې دا ملالۍ وه چې هغه ورځ یې افغان سرتېري وژغورله. ګورئ ملالۍ د میوند جګړې په څنډه د یو واړه کلي د خیګ اوسېدونکې وه او د هغه د یوه شپانه لور وه. د هغه پلار او نامزاد ویل کېږي چې کله چې د ایوب خان په لښکر کې له انګریز سره هغوی جنګېدله، جګړه یې کوله، ګمان کوم د جولای میاشت وه، 1380 کال و. په همدې ورځ د دې واده هم و داسې ویل کېږي. خو د نورو ښځو غوندې ملالۍ هم د جګړې د ټپیانو سره مرسته کوله، هغوی ته یې اوبه او وسله ورسوله. خو بالاخره د جګړې په ډګر کې داسې حالت راورسید چې افغان پوځ مورال د لاسه ورکاوه او ګمان کېده چې انګریزان به لکه کامیابه شي، بریالي به شي. خو د دې حالت لیدو سره ملالۍ خپل مخ لوڅ کړ او چغې یې وکړه که نه. دغه یوه ډېره مشهوره ټپه چې دا وایي چې که په میوند کې شهید نه شوې، که په میوند کې شهید نه شوې، خدای ګو لالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. نو د ملالې دغې پارونکي لنډۍ سره ډېرو افغانو جنګیالیو کې او غازیانو کې یوه نوې ساه وغوړېدله، هغوی ته دوه چنده قوت ورکړه. په همدې شیبه کې یو جنګیالی وایي چې بیرغ یې اخیستی و، په مخ روان و، د انګریزانو په ډزو په مځکه ولوېده، خو ملالۍ بیرته ورمخته شوه او هغه بیرغ یې راپورته کړه او اوچت یې کړه. نو که زموږ د افغان د ملت په تورې باندې او په زور باندې د ازادۍ اتله مو یوه ملاله ده، نو همداسې موږ ډېرې ملالې نورې لرو. زموږ په تاریخ کې میرمنو رول هغه ډېر زیات د دې په ورهاخوا دی. ګورئ موږ د قلم اتله هم لرله چې د ټولنې د ذهني ازادۍ لپاره د میرمنو د پوهې او علم د مبارزې لپاره یې کار کوه. نو د غازي امان الله خان میرمن ملکه ثریا مثال که راواخلو، هغه نه یوازې ګورئ د انګریز سره په جنګ کې د غازي امان الله خان تر څنګ ولاړه وه، خو بلکې هغه د پاچا امان الله خان انقلابي اصلاحات عملي کولو لپاره د هغه سره میدان ته هم راوتلې وه. ستاسو ځینې پیغامونه به هم لولمه، خو غواړم چې دغه د یو څو افغانو میرمنو نومونه هم ستاسو سره شریک کړم، ځکه چې یو خو د مارچ میاشت ده، د میرمنو میاشت ده او د هغه اتلانو میاشت ده چې په افغانستان کې په همدغه حالاتو کې چې امنیتي ستونزې هم دي، ټولنیزې ستونزې هم دي، هغوی اوس هم لګیا دي خپله مبارزه مخ په وړاندې بیایي که نه. موږ دغه د پرمختګونو کومه لړۍ چې وه د جګړو د بهرنۍ لاسوهنو له کبله دا ودرېدله او نننی افغانستان چې دی هغه چې موږ کله ګورو ریپورټونه په رسنیو باندې ګورو، هغه د افغانستان د ښځې د زیږون لپاره وایي تر ټولو خطرناکه هېواد دی. ولې موږ داسې یو حالت ته ځو چې هلته په هغې هېواد کې د ښځې یا د انجلۍ زیږېدل هم تر ټولو یوه خطرناکه مسله ده. دا البته ډېر د شرم مسله ده، ډېر د ناهیلیتوب مسله ده. دغسې موږ خپل تاریخ داسې نشو بدلولی، دومره منفي لوري ته موږ نشو تللی، د دې باید موږ په خپله مخه ونیسو. ګورئ په افغانستان کې ریپورټونه وایي چې 90% ښځې چې دي هغه فزیکي او رواني ځورونو سره مخ دي. ولې دغسې یو حالت کې موږ دا مهال پراته یو؟ همداراز ګورئ په نورو جګړه ځپلو هېوادونو کې که موږ وګورو هغې کې بیا هم دغه حالت د افغانستان د میرمنو څخه ښه دی ګمان کوم. ګورئ 2001 کال کې کله چې نړیواله ټولنه راغله، مرستندویه ادارې راغلې افغانستان ته، تعلیمي کچه هم لوړه لاړه، نجونې سکولونو ته لاړې، بیا هم
د هغې له مخه چې موږ وګورو نن هم په دوو کې یوازې یوه نجلۍ یا جنۍ ښوونځي ته ځي او 80% زموږ افغاني میرمنې اوس هم بې تعلیمه دي د 80 نه تر 80 پورې فیصده پورې سلنه پورې زموږ ښځې چې دي هغه په جبر واده کول کېږي هغوی واده کول ته اړ ایستل کېږي هغوی د 15 کلنۍ 14 کلنۍ نه مخکې په کم عمرۍ کې واده شي نو دا ټوله هغه ستونزې دي چې بیا وروسته هم په ټولنه کې ډیر منفي اغېز کوي هغه ماشومه چې خپل په 15 کلنۍ کې واده شوی هغه به خپل د اولاد روزنه څنګه کوي هغه به د هغې لکه فکر مفکوره او ذهن څنګه جوړوي هغې ته به څنګه روزنه ورکوي چې هغه خپل په حق نه وي خبر هغه د خپل د ټولنې په حالت نه وي خبره نو هغه به خپل اولاد څنګه روزي هماغه شي چې بیا داسې ذهنونه راوروزل شي په ټولنه کې چې بیا د هغې مخه نیول ډیره ناممکنه وي چې هغه بیا د افغان په نوم باندې هم یو لوی داغ ولګوي او همداراز د انسانیت په نوم باندې هم یو غټ داغ وشي نو دا یوازې هغه ستونزې نه دي ګوري چې افغاني میرمنې لري بلکې موږ په سیمه کې ټول دغه ستونزه لرو او البته موږ باید خپل په ټولنې باندې په دې هکله کار وکړو که موږ په ټولنې کې خپل 50% یا نیم نفوس فلج ساتلی وي خپلې میرمنې مو فلج ساتلی وي درسونو ته نه پرېږدو زده کړو ته نه پرېږدو نو هغوی به څنګه پرمختګ وکړي زموږ خپله ټولنه به څنګه سیاله شي د نورو هیوادونو سره به څنګه سیالي وکړي هرې نه یو طریقه د هغوی ملاتړ وکړي نو ګمان کوم د پیر محمد کاروان صاحب یو شعر مې راخیستی غواړم چې هغه هم ستا سره شریک کړم ډیر خوندور ووایي چې را روان یې نو چې تم نشي روان اوسه چې را روان یې نو چې تم نشي روان اوسه ګلونه تږي دي نری نری باران اوسه کړۍ د دار له منصوري مریو وغورځوه کړۍ د دار له منصوري مریو وغورځوه په غاړو غاړو کې دانې دانې مرجان اوسه هله راپاسه چې د مینې د لمانځه موسم دی ټپه ټپه د ملالۍ اوسه اذان اوسه جهل بوجهل دی د وړانګو په نیزه یې وهه جهل بوجهل دی د وړانګو په نیزه یې وهه په زړه مومنه جار د لر و بر افغان اوسه په ګوتو درغله جانانه شاه کیلي د نجات نو پرانستونکی د کلپونو د دکان اوسه او همداراز وایي چې وایي زخمونه چیغې در وهي درته دردونه کتار زخمونه چیغې در وهي درته دردونه کتار یا درمانګره صدقه دې شم درمان اوسه وایي د دې وطن غرونه رغونه پرخې پرخې زخمي د دې وطن غرونه رغونه پرخې پرخې زخمي پکې ګل ګل د زخم زخم د ګلدان اوسه بیا هم دغه ټول دغه شعر هم تاسو ته د پیر محمد کاروان صاحب ډالۍ کوم او د ملتیا څخه مو مننه کوم ستاسو پیغامونه لولم ډیره مننه چې راته غوږ شوئ راسره مل شوئ او سلامونه مو هم وعلیکم ډیره مننه کوم ګرانو وروڼو ګرانو ملګرو تاسو ته ښې شېبې غواړم ښې چارې غواړم په الله مو سپارم